أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د آخري سفر یو لسمه فته ورونو په تیره لسمه فته کې موږ هغه حج شریف چې حاکم یې په خپل مستدرک کې د جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي بیاناوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دغه اوس زما له حضوره زما دوست جبریل علیه السلام ووتی او ماته یې وویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم قسم مې دې په هغه ذات سره وي چې ته یې په حق سره رالیږلی یې چې د الله جل جلاله د بندگانو څخه یو بنده و، یعنی په تیرو سو امتو کې یو بنده و چې د داسې غره پر سر یې 1500 کاله د الله جل جلاله عبادت وکړي چې د دغه ځای عرض او طول بر او اوږدواله ټوله 10 په 10 ذراعه کې وه. ذراع تقریبا 9 متر کېږي، یعنی 15 په 15 متره کې دغه ځای پراخه و او له هره طرفه 4000 فرسخه دریاب یا سمندر پر راګرځېدلی و او الله جل جلاله دلره د یوې ګوتې پر اندازه د خوږو اوبو یوه چینه راوایستل چې خوږې اوبه یې راایستلې. دغه اوبه د دغه غره په کښته حصه کې سره یو ځای کېدې او یوه د انار ونه یا درخته یې ورته راشنه کړل چې هره شپه یې یوه دانه انار رایستی چې دغه انار د دغه عابد د دغې ورځې غذا وه. نو کله چې به شپه یا ماښام سو دغه عابد به ورکښته سو په هغه اوبو به یې اودس تازه کړي او دغه انار به یې وخوړي، بیا به خپل مانځه ته ودرېدی او د الله جل جلاله څخه د خپل مرګ په وخت کې دا خواست هم وکړي چې د ده روح د سجدې په وخت کې قبض کړي او الله جل جلاله مځکې یا بل شي ته دا قدرت ور نه کړي چې دی خراب کړي، یعنی د ده جسد خاورې نه سي. دا د دې دپاره چې د قیامت په ورځ دغه د سجدې په حال کې راپورته سي. الله جل جلاله یې دغه دعا قبوله کړه او دغه یې ورسره وکړه. نور هم جبریل علیه السلام وویل کله چې موږ پورته کښته ځو دی پر دغه حال وینو، خو موږ په الهي علم او لیکنه کې وینو چې دی د قیامت په ورځ راپورته سي او د الله جل جلاله په حضور کې ودرېږي. نو به رب عز وجل وفرمایي زما بنده زما په رحمت جنت ته داخل کړي. دی به وایي یا رب زه په خپل عمل سره داخلیږم. بیا به رب عز وجل وفرمایي زما بنده زما په رحمت سره جنت ته داخل کړي. دی به وایي یا رب زه په خپل عمل سره داخلیږم. بیا به رب عز وجل وفرمایي زما بنده زما په رحمت سره جنت ته داخل کړي. دی به وایي یا رب زه په خپل عمل سره داخلیږم. دلته به الله جل جلاله ملائکو ته وفرمایي زما پر بنده زما نعمتونه د ده د عمل سره وګورئ، وتلی یا حساب کوي چې کوم یو ډیریږي. پس له سنجولو او حسابولو به معلومه سي چې یوازې د سترګو یا لیدلو نعمت د ده د 500 کلو د عبادت سره یو شی کیږي او د بدن نور نعمتونه پر ده زیات پاته سي. نو الله جل جلاله وفرمایي زما بنده ورته داخل کی، نو دغه عابد ورته کش کړل سي
دلته نو عابد ناري کې چې الهي ستا په رحمت سره می جنت ته داخل که. الله جل جلاله وفرمایي راوی ګرځوي او بیا د الله جل جلاله په حضور کې ودرېږي. نو رب عز وجل ورته وفرمایي زما بنده ته هیڅ شی نه وې چا خلق او پیدا کړې. عابد وایي یا رب تا پیدا کړم. الله جل جلاله وفرمایي دغه پیدا کېدل ستا له طرفه وه که زما په رحمت سره وه. عابد وایي ستا په رحمت سره وه. رب عز وجل بیا وفرمایي دغه د 500 کلو د عبادت توان او قدرت چا درکړي. عابد وایي تا راکړي یا رب. الله جل جلاله وفرمایي چا د ژور دریاب په منځ کې په غره کې ځای درکړي او د تروو اوبو څخه خوږې اوبه درته راویستې او هره شپه یې یوه دانه انار درته راایستي. حال دا چې د انار درخته په کال کې یو وار میوه کوي او دا دې راڅخه وغوښتل چې د سجدې په حال کې دې روح قبض کم او دغه مې هم در سره وکړه. عابد به ووایي دغه ټول تا را سره کړي دي. نو به الله جل جلاله وفرمایي دغه کارونه زما په رحمت سره وه او زما په رحمت سره دې جنت ته داخلوم. بیا نو رب عز وجل ملائکو ته امر وکړي چې زما بنده جنت ته داخل کړي او وفرمایي ای زما بنده ته ښه بنده وې. نو الله جل جلاله دغه عابد جنت ته داخل کړي او بیا جبريل علیه السلام وویل بېشکه چې ټول شیان د الله جل جلاله په رحمت سره دي یا محمد. رواه مستدرک. همدارنګه د وعظ په روایاتو کې راغلي دي چې د بني اسرائیلو د عابدانو څخه یو عابد او یا کاله د الله جل جلاله عبادت وکړي. کله چې د قیامت ورځ سي الله جل جلاله به وفرمایي دغه عابد زما په رحمت جنت ته داخل کړي. خو عابد به ووایي یا رب بلکې جنت ته په خپل عبادت داخلېږم ځکه او یا کاله مې ستا عبادت کړی دی. زه په خپل عمل سره د جنت وړ او حقدار یم. الله جل جلاله وفرمایي زما د بنده عمل د لیدلو د نعمت سره وتلی نو به د د اویا کلو عبادت یوازې د لیدلو د نعمت سره وتلل سي او دغه یو د لیدلو نعمت به د تر ټول عبادت دروند سي. نو به د الله جل جلاله له طرفه وویل سي چې اورته داخل کی ځکه دی په خپل عبادت د جنت حقدار او مستحق نه دی. عابد به وایي یا رب ستا په رحمت می جنت ته داخل که. الله جل جلاله به وفرمایي زه ارحم الراحمین یم زما په رحمت یې جنت ته داخل کی. دغه قصې عینا د هغه حدیث شریف مقصد راشي چې انسان په خپل ښه عمل سره د جنت د نعمتو وړ او حقدار نسي ګرځېدلی بلکې جنت د الله جل جلاله په رحمت سره دی. او له دغه مهربانه رب عز وجل څخه دا خواست او غوښتنه کوو چې د جل جلاله په رحمت کې پټ او شامل سو او د الله جل جلاله څخه غواړو چې هغه معامله را سره وکړي چې د جل جلاله له شان سره شایي نه هغه معامله چې موږ یې وړ او لایق یو. موږ ګناهکاران او سرکشه یو او دی جل جلاله اهل المغفره والرحمت دی. ورونو په تیر بحث کې تاسې واورېدل چې دوزخیان له پل صراط و دوزخ ته ولوېدل او جنتیان پر پل صراط تیر سوه. څو د پل صراط هغه بل طرف ته چې د محشر د میدان پر مخامخي او برابري واقع دی ورسېدل او تر اوسه جنت ته نه دي داخل سوي. دا داسې ځای دی چې د جنت او دوزخ په منځ کې دی. جنتیان د محشر له میدانه راووتل پر پل صراط چې تر هغه لاندې دوزخ و راتیر سول او اوس پر داسې ځای ولاړ دي چې یوه طرف ته دوزخ دی چې تر راتیر سوي دي او بل طرف ته جنت دی چې ورهي دي او دغه ځای ته په احادیثو کې قنطره ویل سوي دي او قنطره په عربي کې پله ته وایي. له دغه قنطره څخه لږ مخته د جنت قلاوي او دروازې دي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کله چې مؤمنان له اور خلاص و تر پل صراط تیر سوه نو په قنطره کې چې د جنت او دوزخ په منځ کې یو ځای دی بند کړل سي ودرول سي.
دلته نو د هغه ظلمو چې په دنیا کې د دوی په منځ کې وه بدله او قصاص اخیستل کیږي. که چا پر بل چا ظلم کړی و یا بد ورسره کړی وه، دلته هغه ظلمونه مجرا او تصفیه کیږي تر څو چې له دغو ظلمو څخه پاک او غاړې یې خلاصې سي، بیا نو د جنت د داخلېدلو اجازه ورته کیږي. د جنت دروازې ورته خلاصې سي او جنت ته داخلیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم پسې فرمایي قسم په هغه ذات چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی چې د جنتیانو څخه هر یو په جنت کې په خپل کور ډېر تر هغه بلد دی چې په دنیا کې په خپل کور بلد و. یعنی څونه چې انسان په دنیا کې په خپل کور کې بلد و، لارې چارې یې ورته معلومې وې، تر هغه به زیات د جنت په کور کې بلد وي. الله جل جلاله په سورة آل عمران کې فرمایي فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. یعنی نو هر څوک چې له اوره خلاص سي او جنت ته داخل کړل سي، په تحقیق هغه کامیابه او بریالی سو. واقعا د انسان دپاره دغه هغه لویه کامیابي ده چې د دوزخ د هغو سختو او لوی عذابو څخه چې حالات یې مخکې بیان کړل سوه خلاص سي او د جنت پر هغو نعمتو کامیابه سي چې تعریف او توصیف به یې لږ وروسته واوري. الله جل جلاله په سورة التوبه کې فرمایي وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يعني الله جل جلاله د نارینه مؤمنانو او مؤمنو ښځو سره د داسې جنتو وعده کړې ده چې تر قصرو او درختو لاندې یې ولې بهیږي او د تل د پاره به دوی په دغه جنتو کې وي. او الله جل جلاله له دوی سره په دغه جنتو کې د پاکو او ښو کورو د اوسېدلو د ځایو وعده کړې ده او د الله جل جلاله رضا تر دغو جنتو او نعمتو ډېره لویه او ښه ده. او دغه د الله جل جلاله رضا چې الله جل جلاله در څخه راضي وي، دغه نو هغه لوی بری او لویه کامیابي ده. د چا څخه چې لوی پاچا جل جلاله راضي وي، د هغه دپاره زیری د نعمتو او زیری د امان دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري او امام مسلم یې د ابو سعید الخدري رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل بېشکه الله جل جلاله جنتیانو ته ووایي ای جنتیانو، جنتیان به ووایي لبیک زموږ ربه و سعدیک. الله جل جلاله به وفرمایي آیا تاسې راضي یاست؟ جنتیان به ووایي ولې به نه یو راضي؟ حال دا چې تا موږ ته هغه څه راکړي دي چې ستا د مخلوقاتو څخه دي هیڅ چا ته نه دي ورکړي. الله جل جلاله به وفرمایي زه به تر دغه ښه او بهتر نعمت درکړم. جنتیان به ووایي کم شی به تر دغه اوسنیو نعمتو ښه او بهتر وي؟ الله جل جلاله به وفرمایي خپله همیشنۍ رضا تاسې ته درلېږم، د تل دپاره به ستاسې څخه راضي یم، تر دغه وروسته به هیڅکله پر تاسې نه په قهر کېږم. متفق علیه. نو د الله جل جلاله رضا تر ټولو نعمتو لوړه او ډېره ښه ده. الله جل جلاله په سورة الزمر کې فرمایي وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. او هغه کسان چې دوی له خپل ربه بیریدل، هغه به ډلې ډلې د جنت طرف ته بیول کیږي. کله چې دوی دغه جنت ته راسي، د جنت دروازې به د مخه لا ورته خلاصې سوي وي او هغه ملایکې چې پر جنت مقرره دي دوی ته به وایي پر تاسې دې سلامتیا وي، تاسې له ګناهو څخه پاک یاست. نو جنت ته ننوځئ، همیشه به په دغه جنت کې اوسېدونکي یاست. لکه څرنګه چې د میلمنو تر راتللو د مخه د میلمستون دروازې خلاصیږي
او د میلمنو د راحت او هوسایي لپاره قسم قسم وسایل او سامانونه ایښول کیږي، دغه رنګه جنتیان د مخه تر دې چې جنت ته ورسیږي د جنت دروازې به ورته خلاصې وي او د الله جل جلاله ملائکې به په پوره عزت او اکرام د دوی استقبال کوي او ورته وایي به هر کله راسئ، ښه راغلاست، او د جنت د ابدي اوسېدلو زیری به ورکوي. ورونو، اول هغه څوک چې جنت ته داخلیږي هغه زموږ پیشوا د انسانیت فخر د کائناتو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل انا اول من یقرع باب الجنه، یعنی زه اول هغه څوک یم چې د جنت دروازه ټکوي. همدارنګه په یو بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د قیامت په ورځ زه د جنت دروازې ته ورځم او د خلاصېدلو غوښتنه یې کوم، نو خازن یا د جنت دروازوان راته وایي څوک یې؟ زه وایم محمد صلی الله علیه و آله وسلم. هغه ووایي هو، په تا سره امر کړی سوی یم، تر تا د مخه یې هیڅ چاته نه خلاصوم. نو اول هغه څوک چې جنت ته داخلیږي هغه سید البشر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی، او بیا انبیاء علیهم السلام جنت ته داخلیږي، او اول هغه څوک چې پس له انبیاء علیهم السلام څخه جنت ته داخلیږي هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. په هغه حدیث شریف کې چې ابو داود یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل جبرئیل علیه السلام راته راغلی او زه یې تر لاس ونیولم، د جنت هغه دروازه یې راښکاره کړل چې زما امت تر هغې دروازې جنت ته داخلیږي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله، دا مې خوښه وه چې زه د دې دپاره ستا سره ملګری وای چې هغه د جنت دروازې ته مې کتلي وای. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل مګر ته یا ابابکر اول هغه څوک یې چې زما له امت جنت ته داخلیږي. دا د هغه لوړې درجې او لوی مقام په سبب دی چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې د الله جل جلاله په حضور او په اسلام کې لري. او بیا د مسلمانانو یوه ډله جنت ته داخلیږي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغې ډلې تعریف او توصیف په هغه حدیث شریف کې بیانوي چې امام بخاري د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي او وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اوله ډله چې جنت ته داخلیږي شکلونه یا شایست د 14 د سپوږمۍ دي، نه ناړې توکي او نه پزه سڼکي، نه یې له پزې څخه اوبه ګړنګ راوځي او نه قضای حاجت ورته پیښیږي. په جنت کې د دوی لوښي سره زر دي، ژمونځ یې له سرو او سپینو زرو څخه دي، او د دودولو خوشبویي عود دي، او د دوی خوله هغه چې د دوی له بدنه راوځي مشک دي، او له دوی څخه هر یوه لره 2 زوجې 2 ښځې دي چې له ښایست او شفافیت څخه یې د پښې هډوکي تر غوښو لاندې معلومیږي. جسم او بدن یې داسې شفاف دی چې د پوندیو ماغزه یې تر غوښو لاندې معلومیږي. د دوی په منځ کې هیڅ اختلاف، بغض او عداوت نسته، زړونه یې یو زړه دی، غوښتنې یې فرق نه سره لري، د دواړو غوښتنه د خپل خاوند رضایت دی. سهار او ماښام د الله جل جلاله تسبیح او پاکي وایي. جنت 8 دروازې لري او هر دروازه یې ځان ته نوم لري، هر دروازه یې د خاص ډول خلقو د پاره ده. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري د سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل په جنت کې 8 دروازې دي، په دغه دروازو کې یوه دروازه ده چې ریان ورته ویل کیږي. په دغه دروازه بې له روژاتیانو بل څوک نه ننوځي. د امام مسلم په روایت کې دغه الفاظ هم پر زیات سوي دي فاذا دخل آخرهم اغلق
فلم يدخل منه احد. یعنی کله چې د روژاتیانو هغه آخري نفر ننوځي دغه دروازه وتړل سي، بیا نو تر دغې دروازې هیڅوک جنت ته نه ننوځي. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد او نور یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د هر ښه عمل کوونکي دپاره د جنت له دروازو څخه یوه خاصه دروازه شته چې دغه ښه عمل کوونکي به هغه دروازه ورغواړي. مثلا لمونځ کوونکي ته د لمانځه له دروازې ورغږ کړل سي، جهاد کوونکي ته د جهاد له دروازې څخه ورغږ کړل سي، روژه نیونکي ته د ریان له دروازې څخه ورغږ کړل سي، صدقه او خیرات کوونکي ته د صدقې له دروازې څخه ورغږ کړل سي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله آیا داسې څوک هم شته چې د جنت د ټولو دروازو له طرفه ورنارې کړل سي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو یا ابابکر، او دا مې امید دی چې ته به له هغو کسانو څخه یې چې د جنت له ټولو دروازو ورغږ کول کیږي. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له هغو کسانو څخه دی چې د جنت د ټولو دروازو له طرفه وربلل کیږي او له ټولو دروازو څخه ورننوځي. یو انسان څنګه د جنت د ټولو دروازو څخه ورننوځي؟ د دغه پوښتنې په باره کې علمای کرام وایي د جنت دروازې یوه تر بله وروسته دي. دا ضروري نه ده چې دغه دروازې دي څنګ پر څنګ یا یوه د بلې وبغل ته وي. مثلا لومړی ټول جنتیان د جنت په اوله او عمومي دروازه ورننوځي، بیا روژاتیان په باب ریان ننوځي، بیا شهیدان په خاصه دروازه ننوځي. هلته په جنت کې د جنتیانو د هر یوه دپاره خاصه درجه شته. نو ښایي جنتیان د جنت له هرې دروازې څخه د جنت و خاصې درجې ته وربولي. خو هلته دننه په جنت کې بیا هم د جنتیانو دپاره ډیرې او مختلفې درجې شته او د دغو درجو په باره کې الله جل جلاله په سورة الاسراء کې فرمایي انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يعني وګوره موږ څنګه ځینو ته پر ځینو نورو په اولاد، په صحت، په رزق او داسې نور په دنیا کې فضیلت او لوړوالی ورکړی دی، او خامخا آخرت د درجو او مرتبو په حساب د دنیا تر درجو ډیر لوی دی. هلته په جنت کې یو پر بل ډیر لویوالی، لوړوالی او بهتري شته. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل بېشکه په جنت کې 100 درجې دي چې الله جل جلاله د فی سبیل الله مجاهدینو دپاره تیاری کړي یا آماده کړي دي. دغه 100 درجې په مجاهدینو پورې خاصې دي، یعنی یوازې د مجاهدینو په خپل منځ کې 100 درجې فرق شته، او د هرو 2 درجو په منځ کې دونه فرق دی لکه د مځکې او اسمان په منځ کې چې دی. نو کله چې د الله جل جلاله څخه د جنت سوال او غوښتنه کوي نو فردوس ځینې غواړي، ځکه چې دغه فردوس د جنت منځ او د جنت لوړه حصه ده، او لوړ یا پر هغه سربیره عرش الرحمن دی، او له دغه فردوس څخه د جنت ولې رابهیږي. رواه البخاري. د دغه حدیث شریف څخه دا معلومه سوه چې مجاهدین فی سبیل الله هم په یوه درجه کې نه دي، بلکې جهاد په خپل ځان کې 100 درجې لري، او د هرې درجې په منځ کې دونه فرق، لوړوالی او کښتوالی دی لکه د مځکې او اسمان په منځ کې. د بدر د غزا په شروع کې یو نامعلومه غشی راغلی چې ویشتونکی یې نو معلوم او مکرم صحابي حارثه رضی الله تعالی عنه په وویشتل سو او شهید ووژل سو. نو د حارثه رضی الله تعالی عنه د مور سره دا فکر پیدا سو چې زما زوی به نه وي شهید، ځکه یو خو جنگ نه و شروع سوی او بل غشي نامعلومه و چې له کومې خوا راغی.
نو د حارثه رضی الله تعالی عنه مور رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او ویل یا رسول الله تا ته معلومه ده چې حارثه څونه پر ما ګران و او زما په زړه کې څونه ځای درلودی نو اوس می خبره که حارثه په جنت کې وي نو نه پر ژاړم او که غیر له دغه څخه وي د مور زړه دی دوزخ یې نه یاداوه ویل که غیر له جنت څخه وي نو بیا به هغه څه ووینې چې زه یې کوم مقصد یې ژړا او بدحالي وه او دغه واقعه د مخه تر هغه وه چې پر مړي ژړا حرامېدل خو اوس په اسلام کې د هغې ژړا چې پر مړه سوي دوست او قریب څوک ژاړي حکم دا دی چې په پټه خوله او کښته آواز سره ژړا جایزه او روا ده ځکه دا رحم او مهرباني ده مګر په لوړ آواز ژړل د ځان وهل د کالو سیرل او د وریښتانو شکول حرام او ناروا دي نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حارثه مور ته وویل ویحکې ته لیونۍ سوې یې آیا د الله جل جلاله سره یو جنت دی بلکې جنتونه دي او ستا زوی په فردوس اعلی کې دی نو فردوس اعلی د فی سبیل الله شهید درجه ده په جنت کې غرف هم سته غرف څه شي دي غرف په جنت کې د خاصو او د لوړو درجو جنتیانو دپاره ډېر لوړ قصرونه دي چې دغه نور جنتیان یې له کښته څخه داسې ویني لکه موږ او تاسې چې ډېر لرې په اسمان کې ځلېدونکي او روښانه ستوري وینو چې یوازې ځلا او روښنایي یې معلومیږي په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري او امام مسلم یې د ابو سعید الخدري رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل بېشک جنتیان تر دوی لوړ اهل الغرف داسې ویني لکه څوک چې لوړ د اسمان په منځ یا څنډه کې ډېر روښانه ځلېدونکی ستوری ویني چې له مشرقه یا له مغربه تلونکی وي دا په سبب د هغه فضیلت چې ځینې جنتیان یې پر ځینو نورو لري صحابه کرام وویل یا رسول الله دا د انبیا علیهم السلام کورونه او قصرونه دي چې بې له دوی څخه بل څوک نسي ورسېدلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل بلکې زما د قسم په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی داسې کسان به هم پکښې اوسیږي چې پر الله جل جلاله یې ایمان راوړی وي او د انبیا علیهم السلام تصدیق یې کړی وي یعنی یوازې انبیا نه بلکې د انبیا علیهم السلام امتیان هم پکښې اوسیږي همدارنګه الله جل جلاله فرمایي چې دغه لوړ منزلونه کورونه او قصرونه او دغه لوړې درجې د مؤمنانو دپاره دي الله جل جلاله په سورة المؤمنون کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون يعني فتحقيق خامخا کامیاب او بریالي سوي دي هغه مؤمنان چې دوی په خپل المنځو کې عاجزي کوونکي د الله جل جلاله څخه بیریدونکي وي او هغه کسان چې دوی له بدو فعلو او بدو قولو څخه مخ ګرځونکي وي
په چټي او بیکاره کارو کې لکه ورقې او شطرنج خپل وخت نه ضایع کوي، او هغه کسان بریالي دي چې د زکات ادا کوونکي وي، او هغه کسان کامیاب دي چې دوی خپل فرجونه د شهوت ځایو لره ساتونکي وي، مګر پر خپلو منکوحه ښځو یا هغه د دوی ملک منځیانې د دغو سره د شهوت رفع کول جائز او روا دي. پر هغو ملامتیا نسته، او که څوک وغواړي چې بې له خپلو منکوحه ښځو یا بې له خپلو منځیانو څخه په بله طریقه شهوت رفع کړي، چې هغه بله طریقه لواطت، زنا او پلاس یا بله وسیله سره استمناء یا مټ وهل دي، هغه کسان د الله جل جلاله پر حدودو تجاوز کوونکي دي، او هغه کسان کامیاب دي چې دوی د خپلو امانتو او وعدو مراعات کوي. دغه امانت او وعده که د خالق سره وي که د مخلوق سره، نو دغه کسان چې په امانت کې خیانت نه کوي او په وعده کې بې وفایي نه کوي کامیاب دي، او بل هغه کسان کامیاب دي چې تل او همیشه د خپل لمنځو ساتنه کوي، همیشه لمنځونه پر خپل وخت په ادب او د لمانځه د حقوقو سره پوره ادا کوي. دغه شپږ خویونه د کامیاب مؤمنانو خوی او عادت وي چې اول یې هم لمونځ دی او آخر یې هم لمونځ دی. نو له دې څخه معلومه سوه چې د الله جل جلاله په نیز د لمانځه ادا کول ډېر لوړ او مهم دي، ځکه چې د کامیاب مؤمن صفت په لمانځه سره شروع سو او په لمانځه سره پای ته ورسېدی. نو دغه مؤمنان چې دغه شپږ صفته ولري دوی وارثان او لایقان دي. د چی شي وارثان دي؟ دوی هغه کسان دي چې جنت الفردوس به په میراث اخلي، یعنی خپل حصه خو یې خپله ده، بلکې هغه د دوزخیانو حصه هم دوی ته ورپاته کیږي، او دوی په دغه جنت الفردوس کې همیشه اوسېدونکي دي. هغه عملونه چې انسان جنت ته داخلوي، په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د عیاض المجاشعی رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، څو داسې عملونه یا خویونه ذکر شوي دي چې انسان جنت ته داخلوي، او وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اهل الجنه یا جنتیان درې دي. اول د حکم خاوند چې عادل او صدقه ورکوونکی وي، هر هغه څوک چې حاکم وي، که لوی حاکم وي که کوچنی، مقصد د ده تر حکم یو څوک لاندې وي، حتی که خپله کورنۍ او اولاد وي. نو د جنتیانو د جملې څخه یو هغه څوک دی چې عدل کوونکی او صدقه ورکوونکی حاکم وي، حتی پر خپلو اولادو پراخي جوړول صدقه ده، او بل هغه څوک دی چې مهربانه او د نرم زړه خاوند وي، زړسوی ولري، پر هر قریب او هر مسلمان مهربانه وي، هر چیرې چې د غریب او مظلوم واوري دی کومک ورسره کوي. د جنتیانو بله ډله عفیف متعفف دي، یعنی هغه څوک چې محتاجه او عیالداره وي، خو غلا او د خلقو څخه سوال نه کوي. د دغه متعفف سره الله جل جلاله د جنت وعده کړې ده. د دوزخ په بیان کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه څوک راوښول چې اول یا تر هر چا د مخه اور ته داخلیږي، او د جنت په بیان کې هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه درې ډلې راښیي چې اول جنت ته داخلیږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذی د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه درې ډلې چې اول جنت ته داخلیږي، البته پس د انبیاء علیهم السلام څخه ما ته راښکاره کړل سوې، راوښول سوې. یو شهید دی، او بل محتاجه غریب او عیالداره دی چې ځان د سوال کولو او حرام خوړلو څخه ساتي. دریم هغه بنده چې په ښه ډول د الله جل جلاله عبادت کوي او خپلو متابعینو تر لاس لاندې خلقو ته نصیحت کوي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یوې مسلمانې ډلې موحدینو حالات بیانوي. داسې ډله چې ډېر ګناهونه او ډېرې نافرمانۍ او سرکشي یې کړې وي، په ګناه کولو کې یې اسراف کړی وي، او تر مرګ د مخه یې توبه هم نه وي کښلې، بلکې خاتمه یې د ګناه او فساد پر حال سوې وي. سره له دې چې دغه ډله مسلمانان دي،
خو د هغه خپلو ګناهو په سبب اور ته داخل سوه. دغه ډله د هغه خپل ایمان په سبب تل او همیشه په اور کې نه پاته کیږي. یعنی د مسلمانانو داسې یوه ډله سته چې د خپلو ګناهو په سبب اور ته داخلیږي، څه موده هلته په اور کې پاته وي او بیا له اوره را ایستل کیږي او جنت ته داخلیږي، چې دا هغه د مسلمانانو ګناهکاران دي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اهل النار، هغه چې همیشه په اور کې دي، هغه نه په دغه اور کې مري او نه پکې ژوندي دي، په بد حال اخته دي. د هغو حال مو مخکې درته بیان کړي چې نه ژوندي دي او نه مړه. مګر هلته نور خلق سته چې مسلمانان دي، خو د خپلو ګناهو او خطاو په سبب اور ورورسېدی، اور ته واچول سوه. دغه اور دوی په مرګ سره مړه کړل، وسوځل سوه او مړه سوه، تر څو سکاره ځینې جوړ سوه. بیا چې د الله جل جلاله له طرفه د شفاعت اجازه وسي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شفاعت کوي، نور انبیاء علیهم السلام او صدیقین شفاعت کوي، شهیدان د خپلې کورنۍ د اویا نفرو شفاعت کوي او الله جل جلاله هم د دوی شفاعت قبول کړي. نو د هغه ګناهکارو مسلمانانو چې په اور کې سکاره دي په شان کې امر وسي چې له دوزخه دې راویستل سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هغه کسان په ډلو ډلو راویستل سي بلکې راوړل سي، ځکه هغوی سکاره دي، له اوره څخه یې راوړي، د جنت د ولو پر غاړه یې وپاشي، بیا جنتیانو ته وویل سي یا اهل الجنه، پر دغو سکرو اوبه وپاشي، جنتیان هم اوبه پر توی کړي. دغه سکاره داسې راشنه سي لکه هغه دانه چې د اوبو د سیل په خټو کې راشنه کیږي. انسانان سي او په جنت کې ژوند کوي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري د عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یو قوم د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په شفاعت سره له اوره څخه راوځي او جنت ته داخلیږي. دغه خلق جهنمیین بلل کیږي. یعنی دغه خلق لره په جنت کې خاص نوم دی چې جنتیان جهنمیین ورته وایي. یعنی دا د جهنم خلق دی چې په شفاعت سره جنت ته داخل سوه. دا هم باید درته معلومه وي هر هغه څوک چې د الله جل جلاله پر وحدانیت ایمان ولري، پر او قبر، ونی او شنختې، ملنګیان او زیارتونه یې د الله جل جلاله سره نوي شریکان کړي، د هغو څخه خپل مراد، صحت، رزق او اولاد ونه غواړي او بل الله جل جلاله بل څوک مشکل کشا ونه بولي، د هغه شفاعت کیږي او د ابد دپاره په اور کې نه پاته کیږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هر چا چې لا اله الا الله ویلی وي او په زړه کې د یوې اوربشې پر اندازه ایمان وي، هغه له اوره را ایستل کیږي. او بیا هغه څوک له اوره را ایستل کیږي چې لا اله الا الله یې ویلی وي او په زړه کې د یوه غنم پر اندازه ایمان وي، او بیا هغه څوک له اوره را ایستل کیږي چې لا اله الا الله یې ویلی وي او په زړه کې یوه ذره ایمان وي. ذره ډېر لږ او کوچنی شی دی چې په سترګو نه لیدل کیږي. رواه البخاري. الهي په ژوند کې مو د شرک د عقیدې او د شرکي اعمالو څخه وساتې. الهي د زکندن پر وخت مو د شیطان د هغې حملې او خطا ایستلو څخه وساتې چې د مسلمانانو څخه ایمان وړي. الهي د زکندن پر وخت مو د لا اله الا الله محمد رسول الله د کلمې ویل په نصیب کې. الهي ته موږ او ایمان مسره جلا کوي. آمین یا رب العالمین. د دې دپاره چې د جنتیانو نعمتونه را معلوم سي، د هغه چا د نعمتو په باره کې فکر وکړي چې تر ټولو خلقو وروسته له دوزخه را ایستل کیږي او بیا جنت ته داخلیږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل
هغه څوک چې تر ټولو وروسته جنت ته داخلیږي یو سړی دی چې یو وار ځي او یو وار غذارېږي. دی غواړي چې له دوزخه راووځي، نو یو وار ولاړ سي، رهي سي او یو وار غذار سي او یو وار د دوزخ اور ځینې وموښلي، ویسوځي، پر دغه ډول له اوره راووځي. دا نو ډېر کلونه د ده دغه حال وي چې غواړي له اوره راووځي. موږ نوی خبر چې د څونه عمر په دوزخ کې تیر کړی دی، 100 کاله، 1000 کاله، ملیون کاله، او ته پوهېږې چې ملیون کلونه و هغه ابدي اور ته هیڅ بلل کېږي. کله چې دغه سړی له اوره راووځي نو اور ته وګوري او ووایي د هغه ذات احسان او نیکي ډیر دی چې زه یې ستا څخه خلاص کړم. د ده په خیال او ګمان به بل هیڅوک تر ده په ښه نعمت او راحت کې نه وي، نو وایي په تحقیق الله جل جلاله ما ته داسې نعمت را کړی دی، داسې احسان یې را سره کړی دی چې د اولینو او آخرینو څخه هیڅ چاته نه دی ورکړی. دی پر دغه حال وي چې د لرې یوه درخته ورته پیدا سي او دی یې وویني، د اول وار دپاره درخته او سایه ویني. دی په دوزخ او د هغه په هغه سوځونکې سایه عادت و چې نه یې حرارت ګرځاوه او نه یې یخواله درلودل، خو اوس د اول وار دپاره حقیقي درخته او سایه ویني. نو په دعا شروع وکړي، وایي یا رب ما و دغې ونې ته ورنږدې کړې چې په سایه کې یې ځان یخ کم او اوبه یې وچښم. الله جل جلاله وفرمایي یا ابن آدم که زه دغه ستا غوښتنه درکم بیا به ته نور غواړې. دغه سړی وایي یا رب، او د الله جل جلاله سره وعده وکړي چې بې له دغه نور څه نه غواړم. الله جل جلاله د ده غوښتنه قبوله کړي، ځکه دی داسې شی ویني چې د هغه څخه صبر نسي کولی. نو دی درختې لره راولي، د درختې په سایه کې کښیني او اوبه یې وچښي. د اول وار دپاره تر یخې سایې لاندې کښیني او د اول وار دپاره اوبه وچښي. نو د ده په خیال دی په داسې نعمت کې دی چې مثل یې نسته. دی پر دغه حال وي چې هلته تر هغه اولې ونې ښه او ښایسته ونه ورښکاره سي. دی څه وخت چپ وي، ځکه د الله جل جلاله سره یې وعده کړې ده چې نور څه نه غواړم، خو څه موده وروسته نور صبر نسي کولی. نو وایي یا رب و دغې درختې ته مې ورنږدې کړې چې اوبه یې وچښم او تر سایې لاندې یې کښېنم او تر دغه زیات نور څه نه در څخه غواړم. الله جل جلاله وفرمایي ابن آدمه تا زما سره وعده نه وکړې چې بل شی نه غواړم؟ که دې اوس دغې درختې ته ورنږدې کړم ښایي نور څه هم وغواړې. نو دغه سړی د الله جل جلاله سره وعده وکړي چې بې له دغه بل څه نه غواړم، او الله جل جلاله یې دغه غوښتنه قبوله کړي، ځکه دی داسې شی ویني چې له هغه څخه صبر نسي کولی. نو یې دغې درختې ته ورولي، دی د هغې درختې تر سایې لاندې کښیني او اوبه یې وچښي. د ده په خیال په اولینو او آخرینو کې داسې څوک نسته چې تر ده دې په راحت وي. بیا بله درېیمه درخته چې تر هغو 2 اولو درختو لویه او ښایسته وي ورته راپورته سي، خو دغه درخته د جنت له دروازو څخه د یوې دروازې سره وي. سړی د څه مودې دپاره چپ وي، آخر یې طاقت ونه سي، نو وایي یا رب دغې درختې ته مې ورولې چې په سایه کې یې کښېنم او اوبه یې وچښم او تر دغه زیات بل شی نه در څخه غواړم. الله جل جلاله وفرمایي یا ابن آدم تا وعده نه را سره وکړه چې نور څه نه غواړم؟ سړی وایي هو یا رب، بس دغه غوښتنه مې قبوله کړه، بل هیڅ نه در څخه غواړم. الله جل جلاله یې دغه غوښتنه هم قبوله کړي، ځکه دی داسې شی ویني چې د هغه څخه صبر نسي کولی. نو یې دغې درېیمې ونې ته ورولي. اوس خو د جنت دروازې ته نږدې دی، دی ناست دی چې د جنت دروازه خلاصه سي. دی ورته ګوري، په جنت کې رنګارنګ نعمتونه دي، د جنت هغه بوی پر مشلي چې مثل یې په دنیا کې نسته. څه موده چپ وي، بیا د جنتیانو اوازونه واوري، د ده له طاقته ووځي، وایي یا رب دغه جنت ته مې ور داخل که. الله جل جلاله وفرمایي یا ابن آدم په څه شي دغه ستا غوښتنې پای ته رسېږي؟ ابن آدم طماع او له طمع ډک دی چې یو شی ور ورسېږي بل غواړي. کله چې دغه سړی ووایي جنت ته مې داخل که، الله جل جلاله وفرمایي آیا په دې سره راضي کېږې چې په جنت کې د ټولې دنیا مثل درکم او په مثل د هغه ور سره درکم؟
ورونو په دنیا کې داسې پاچا شته چې ټوله مځکه او د هغې خزانې دي د هغه وي، خو الله جل جلاله هغه چاته چې تر ټولو انسانانو وروسته جنت ته داخلیږي فرمایي آیا په دې راضي کېږي چې په جنت کې د ټولې دنیا مثل درکم او دغو نه نور هم پر زیات کم؟ یعنی په جنت کې دونه باغونه قصرونه او نعمتونه درکم چې دوه ځله د مځکې پر اندازه وي؟ سړی وایي یا رب ته پر ما مسخرې کوې، په ما پسخند وهې، حال دا چې ته رب العالمین یې. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چې د دغه حدیث راوي دی د دغې خبرې سره یې وخندل او بیا یې وویل آیا تاسې پوښتنه نه کوئ چې پر څه خاندم؟ د مجلس حاضرو کسانو وویل پر څه خاندې؟ ده وویل د دغې خبرې د بیانولو سره رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه قسم وخندل. اصحاب کرام ورته وویل پر څه خاندې یا رسول الله؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل د رب العالمین د خندا په سبب کله چې دغه سړي وویل یا رب ته استهزا را باندې کوې او ته رب العالمین یې، نو الله جل جلاله وخندل او وی فرمایل زه استهزا نه کوم بلکې زه پر هر هغه څه چې زه یې غواړم قادر یم. رواه مسلم. ورونو هغه جنتي ته چې تر ټولو انسانانو وروسته له دوزخه را ایستل کیږي او تر ټولو انسانانو وروسته جنت ته داخلیږي، دغه زموږ د ټولې دنیا یا ټولې مځکې د پراخۍ پر اندازه 10 واره په جنت کې باغونه او قصرونه لطفا فتا واړوه.